السلام علیکم زما پښتنو وروڼو خویندو ستاسو خور پښتنه د پښتنه ټي وي نه حاضره ده د یو نوي پروګرام سره ستاسو په خدمت کې. زما وروڼو خویندو نن پروګرام ما د منیر بونیري صاحب په باره کې راوړی دی. څنګه چې تاسو ته پته ده چې ماشاءالله زموږ ډېر ښه اوچت لایق شاعر منیر صاحب د هغې شاعري تاسو ټولو ته معلومه ده، ډېر ښکلي شعرونه وایي، ډېر ښکلې شاعري کوي. خو زمونږ څه وروڼه او څه خویندې داسې راوتې دي په سوشل میډیا یا په ټیک ټاک فیسبوک وغیره باندې هغوی د دې خلاف ویډیو اچوي د منیر صاحب خلاف، او خاص کر د هغې هغه شاعري هغې کې ټارګټ کړې ده چې منیر صاحب داسې ولې وایي چې سپي ته ازمری او کارغه ته باز وایه او وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي. نو ګورئ زما وروڼو خویندو، دا شاعري دونه اسان شیز نه دی چې په دې باندې هر انسان ورسي. دې ته به ډېر ګهرایۍ سره تاسو سوچ کوئ، هله به تاسو په دې رسئ چې د دې شاعر په دې شعر کې مقصد څه دی. د رحمان بابا، د غني بابا، د علامه اقبال، د دې ټول شاعرانو شاعرۍ ته تاسو ورشئ. څه داسې شعرونه دي چې ډېرو خلکو په یې باندې قسم قسم فتوې لګولې چې دا شعر ټیک نه دی، دا ټیک نه دی، دا کفر طرف ته اشاره ده. خو هغه چې کله د هغې صحیح معنی باندې ځان تاسو پوهه کوئ نو د هغې مقصد هغسې نه وي، هغې هغه شعر صحیح ویلی، خو چې کوم انسان پرې فتوا لګوي هغه د هغې په مقصد نه رسېدلی. نو دوی چې وویلې چې وینې ته اوبه وایه که ژوند کوي، او یا دوی دا الفاظ وویل چې سپي ته زمری او کارغه ته باز وایه، نو د دوی مقصد په دې شاعرۍ کې دا نه دی چې تاسو سپي ته زمری وایئ یا کارغه ته باز وایئ یا دا قسمه. د هغې هرګز د دې شاعرۍ مقصد دا نه دی. زمونږ د ډېر وروڼه خویندې چې یا ورته مونږ کمکل ووایو، ورس ووایو، دوی په خپله په دې باندې نه رسي، په دې خبره باندې نه رسي، د دې شعرونو په مطلب هغوی نه رسي. نو د دې هرګز دا مطلب نه دی. د دې مطلب دا دی چې نن سبا زمونږ د ارد ګرد چې کم زمونږ ماحول دی، کم ټایم دی، نن سبا چې کم وخت روان دی، نو دې کې هغه انسان چې هغه سپي ته زمری وایي او کارغه ته باز وایي او وینې ته اوبه وایي، نو صرف هغه انسان لګیا دی د دوه تنو منځ کې کینی او د هغه عزت کیږي، هغه ته په ښه نظر کتلی کیږي. خو هر هغه انسان چې هغه رښتیا وایي، هغه حقیقت وایي، هغه سپینه خبره کوي، نو د هغه چرته کې هم ځیني، هغه نه نفرتونه هم ډېر کیږي، د هغه دشمنان هم ډېري، د هغه داسې خلکو د وژلو پسې خلک هم ډېر ګرځي، هغې ته ډېرې مسلې وي د هغې په دې وجه چې هغې سپینه خبره کوي، دروغ نه وایي، د چا خوشامد نه کوي، او دا قسمه چې څنګه دې شاعرۍ کې ذکر کړی دی، نو د هغې ژوند په هغې باندې هغې تنګ کړی دی. نو دا د دې شعرونو مقصد دا دی چې دې زمانه کې، دې ټایم کې، دې ماحول کې چې وینې ته اوبه نه وي او وینې ته وینه وي، او سپي ته هم سپی وي، کارغه ته هم کارغه وي، او سپي ته زمری ونه وي او کارغه ته باز ونه وي، نو بیا دې ژوند ته څوک نه پرېږدي، زندګي در باندې تنګه کړي، په ارام دې نه پرېږدي، زیاتی در سره کوي، تر دې پورې چې په خپل خاندان کې دننه، په خپل خاندان کې دننه زما د عادت دی چې زه دروغ نه ویم، هره خبره صحیح کوم، صفا کوم، سپینه کوم، نو زما په خپل خاندان کې اول زما دشمن زیات او دوست کم دی په دې خبره چې زما خپل پیژنګلو داسې تنان چې یو انسان کې غلطي وي او غلط ورته نه وایي، د هغې عزت کیږي، خو چې غلطي وي او زه یم چې نه دا غلطي ده، نو ما نه بیا نفرت کیږي. نو دا شعرونه د داسې خلکو دپاره دي چې هغې پوهېږي د شعر په مطلب، هغې ګهرایۍ سره سوچ کوي، هغې خپل عقل نه کار اخلي، هغې له الله پوهه ورکړي چې کم انسان نه پوهېږي او دا کم چې بیا د هغې خلاف ویډیوز جوړوي او بدې وایي، نو هغې ته به زه جاهل ویم. جاهل انسان هغه نه دی، زه جاهل انسان هغه تن ته نه ویم چې هغه تعلیم نشته، بلکل سره د ډېر زیات تعلیمه سره هم انسان داسې وي چې هغه شعور، هغه پوهه هغه کې نه،
هغه جاهل وي او داسې وي چې هغه تعلیم نه وي کړی خو الله وله دومره شعور دومره پوهه ورکړي چې هغه پوهیږي. نو دا ویډیو ما دې باره کې جوړه کړه چې که تاسو د یو شعر په مطلب نه پوهیږئ او ستاسو خپل دماغ کار نه کوي او نه رسي پې، نو بیا دومره زموږ قیمتي او ښکلي شاعران چې دا زموږ د ملک او زموږ د پښتنو اساسي دي دا داسې مه بدناموئ. او که زما کومه خبره په چا بده لګېدلي نو زه معافي غواړم. دا ما د چا زړه ازارول لپاره نه کړې خو صرف دې دپاره مې کړې ده چې په شعر باندې هر انسان نه رسي او د هغې ګهرایۍ ته هر انسان نه رسي، د هغې په مطلب هر انسان نه رسي. د دې دا مقصد نه دی چې شاعر غلط دی. دې سره ستاسو خور پښتنه تاسو نه غواړي اجازت د دې دعا سره چې یا الله زموږ پښتانه وروڼه خویندې چې د دنیا په هر ملک کې هر ګوټ کې هر ځای کې دې په خپل امن کې وساتي، دې حفاظت وکړي د هر قسمه د شرپسند او غیر مذهبو د شرپسندو د شر و فساد نه محفوظ وساتي او په لوی الله سپارم د الله په امان. مزمت کومه نه مزاحمت کومه سوله دې وکړي، زه دې خلکو ته مینت کوم او چا سره جنگ چا سره شر چا سره شور ونه کړي، ناس یم او خپل ځان ته په خپله نصیحت کوم.